السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ناظرین شزوان یم او تاسو په د سکرین باندې چې کومه ویډیو ګورو دا ته عام کاس نه دی او د دغه حالات به انتهایی خراب دي. تاسو یې کتلی شو پہچان یم ډېر په مشکله کیږي. دا سابق وزیر داخله شهریار او پریدای دی. قدرمندو په څو کیسونو کې دای چې کم دی گرفتار شه اجه زمانات یو شي ډیاله جیل نه چې څنګه بهر د روزي دوباره بیا گرفتار شي. ګوره پښتنو مونږ تاسو له لږ سوچ کول پکور دی او د دغه قوم او اتفاق کول پکور دی. هغه نور تاسو کم د عمران خان څخه چې پنجابیان مشرانو سیاسي خلک یو هغه ټاک سرات بدل شول خدا کوم د خپل وفاداري د واجنه دوله دومره سزا ملو شول او د هغه باوجود هم د خان صاحب سره شانه بشانه ولور دی او قدرمندو د تاسو د حالات وګوره زه تاسو ته د پاکستان حکومت صرف لګاوند نظریه خایم چې د یو سابق وزیر داخله د یو کیس ثابت کول نه او قدرمندو د حالات کم زوی ته ورسو دلته چې د کم خلکو چلیږي او خلکو لا اتفاق کول پکور دي. ان شاء الله بیا بدلته امن او سکون او ژوند وي.